سلام، وخت مو پخیر. سمون انلاین ټي وي ته ښه راغلاست. زه عبدالقهار مومند یم او تاسو ته په دې ویډیو کې درښایم څنګه کولی شو د فیسبوک ټول ملګري په یو کلیک ډیلیټ کړو. که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب او دا ویډیو لایک او شیر کړئ. دوستانو راځو او د نن ورځې په دې ټریک او طریقه پیل کوو. نو لومړی موږ دلته خپل فیسبوک پاڼې ته راځو او په دې فیسبوک پاڼه باندې کلیک کوو. له دې وروسته موږ ته دغه خپل د فیسبوک کومه آی ډي چې ده دا کولاویږي. دې کې زه ګورم چې ما سره ټول څو ملګري دي. زما ملګري 1307 دي. زه غواړم چې دغه ټول ملګري د خپل د دغې خپلې آی ډي څخه ډیلیټ کړم. نو زه به څه کوم، راځم بل سره په خوا کې دغه درې چې کومې کرښې دي په دې باندې به کلیک کوم او له دې نه وروسته سیټینګ اینډ پرایوسي ته راځم، په دې باندې کلیک کوم او د دې نه وروسته به زه راځم سیټینګ ته. د سیټینګ نه وروسته به ما ته راشي څو اپشنې او په دې کې به زه سیکیورټي اینډ لاګین انتخاب کوم. بیا به زه راشم if you think your account has hacked، په دې به کلیک وکړم او د دې نه وروسته به ما ته دلته مینو راشي او په دې مینو کې به زه دا دویم نمبر چې کوم اپشن دی someone else got into my account، په دې باندې به کلیک وکړم. دوستانو لایک، شیر او کمنټ هم کوئ. که څه پوښتنه لرئ کمنټ کې هم کولی شئ. هغې نه وروسته به زه ګیټ سټارټډ باندې کلیک کوم، اکاونټ ریویو ته به راشم او هغې کې به بیا ګیټ سټارټډ ووایم. د ګیټ سټارټډ نه وروسته به زه کوم ځای ته راځم فرینډز اینډ فالوورز. دې کې زما ټول فرینډز اینډ فالوورز راځي او په دې باندې به زه کلیک وکړم او دا به بیا زه ریویو کوم. ریویو ته به راشم. په ریویو کې ما ته ټول ملګري چې دي د دوی لیست راځي او د دې لیست د چک دپاره سلیکټ آلز دا به سلیکټ کړم او په مزه به لاندې راکېوځم. نو دلته به زه ریموو بټنه کېکاږم. په دې سره به زما په دې لیست کې چې څومره ملګري دي دا به ټول ختم شي. احیانا که بیا کوم بعض ځینې ملګري پاتې شوي وي هغه به زه بیا ریویو ته لاړ شم او هغه به 1 by 1 ډیلیټ کړم. د هغې نه وروسته به بیا زه چینج پاسورډ ته لاړ شم او په چینج پاسورډ کې به زه خپل آی ډي ته نوی پاسورډ ورکړم. د نوي پاسورډ نه مخکې به زه کرنټ هغه زوړ پخوانی پاسورډ ورکړم او هغې نه وروسته به نیو پاسورډ ورکړم او کنفرم به یې کړم. نو زما چې څومره ملګري دي په دې طریقه به ټول زما د آی ډي څخه ډیلیټ شي. دوستانو ویډیو به مو خوښه شوې وي، دا ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او همداشان که چا زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی دا یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. نو تر یوې بلې په زړه پورې ویډیو سره به زه بیا ستاسې خدمت ته حاضر یم. له تاسو ټولو ښاغلو اجازه غواړو.